رومیسا څنګه په محمد حسن بدل شو، یعنی د یو جینۍ نه څنګه هلک جوړ شو. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تاسو ته چې په سکرین باندې کوم تصویر ښکاري دا د محمد حسن دی چې مخکې د ده نوم رومیسا و. دوستانو دا ویډیو در سره هم په اخیره کې شریکوم، خو دا چې د څه ویلي دلته یې تاسو ته وایو. کله چې د ده نه پوښتنه وشوه چې ته هلک یې نو څنګه محسوسوې، نو هغه وایي چې زه ډېر خوشحاله یم. هغه زیاتوي چې کله زه جینۍ یم او ما به جینکو سره لوبې کولې، نو هغه وخت هم زما کړه وړه د هلکانو په شانتي وو. کله چې د ده نه پوښتنه وشوه چې تا ته څنګه پته ولګېده چې ته هلک یې، نو هغه وویل چې ما ته مې پلار په هسپتال کې ټیسټونه وکړل او د هغې نه وروسته ډاکټرانو وویل چې ته خو هلک یې او دا تشخیص وشو چې زه هلک یم. هغه وایي چې زه اوس ډېر خوشحاله یم او اوس جومات ته هم ځم او مونځونه هم په جومات کې کولی شم. هغه وایي چې زه په 3م جومات کې سبق وایم او په الحمدو سپاره کې یم. کله چې د پلار نه پوښتنه وشوه چې ستاسو بچي دي، نو پلار یې وویل چې زما 5 بچي دي چې 3 جینکۍ دي او 2 هلکان. هغه وایي په دې ماشوم باندې به په 2014 کې دردونه راتلل او کله چې د ده ټیسټونه موږ په هغه وخت کې وکړل، نو په هغه ټیسټونو کې د ده هر څه د هلکانو، یعنی د ده هډوکې او د ده نور ساز و سامان هر څه د هلکانو په شانتي وو. او پلار یې دا هم زیاته کړه چې د دې ټول عادتونه د هلکانو په شانتي وو، یعنی په سایکل به هم ګرځېدو او د سیند غاړې ته به تلو، کبان به یې هم نیول او زیاته ناسته پاسته یې د هلکانو سره وه. هغه وایي چې کله ډاکټران پوه شول چې دا هلک دی، نو ویې ویل چې د ده به اوس یو وړوکی اپریشن کېږي او د هغې نه وروسته چې کله دا غټ شي او عمر یې لږ ډېر شي، نو په هغه وخت کې به بیا د ده 2م غټ اپریشن کېږي او هغې سره به د ده هر څه یعنی ذکر وغیره را بهر کېږي او د هغې اپریشن به مونږ کوو. پلار یې زیاتوي چې کله ډاکټرانو دا خبره وکړه نو زه ډېر خوشحاله هم شم او په هغه وخت کې مو پرې محمد حسن نوم کېښودو. خو پلار یې وایي چې په ده باندې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې او ډېره خرچه پرې شوې ده او موږ ډېر غریبانان یو. د دې ماشوم پلار وایي چې که څه هم موږ د یو بل نه قرضونه وکړل، ډېرې پیسې مو ولګېدې، خلکو ته مو سوال زاري وکړه او دا وړوکی اپریشن مو وکړو، خو د غټ اپریشن توان موږ نه لرو او موږ سره د غټ اپریشن پیسې نشته. د خلکو نه هیله لري چې دوی سره مالی امداد وکړي چې د ده د زوی دا غټ اپریشن پرې هم وشي. کله چې د دې ماشوم نه پوښتنه وشوه چې ته څه ویل غواړې، نو دې ماشوم وویل چې زه د PTI کارکون یم او زه غواړم چې عمران خان سره میلاو شم او هغه ما سره مرسته وکړي چې زما غټ اپریشن وشي او زه بیرته هلک شم. دوستانو دا چې دې ماشوم څه ویلي دي، د دې ویډیو لینک تاسو سره په لومړني کمنټس کې شریکوم. که دغه ویډیو کتل غواړئ نو تاسو به له نورو معلوماتو نه هم خبر شئ. ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مرا سره تر اخره وکتله. مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.